موږ سره چې اوچت نعمت کم دی هغه روغ بدن او فارغ وخت چې د کم قدر نه دی شوی نعمتونه خو ډېر دي خو دې دوو نعمتونو قدر ډېرو خلکو ته نه دی معلوم نن ستا روغ بدن دی د دې قدر وکړه دې نعمت ښه نو قدر یې څنګه وکړم دا نعمت استعمال کړه د الله په بندګۍ کې سبا له بیا دا نعمت نه یې ګورې نه ته تهجد کولی شي کوه پنډۍ دې برابر دي زنګونان دې برابر دي په زور کې ته څه وایې چې سبا له تهجد کوم چې کله ټوکي سره اودس ماتېږي نن ته درس کې کېناستی شي بیان کې کېناستی سبا له به بدن به دې ګډوډي ذهن به دې کمزوری خبره به درته نه یادېږي دردونه به د باندې تکلیفونه به د باندې او د انسان عمر دغه وي اخري مرحله یې ټوله درک کوي و داسې وایي چې د انسان عمر شو 80 کاله څو عمر شو 80 کاله په 80 کالو کې دا 20 کاله لر که دا د ده د خوب او وده کېدو د دمې او کټ کې پروت دی او پلاني ځای کې ډډه لګوله دې ټول ووتو بیا په دې کې دا یو څو کاله د دغه بس د ماشومتوب وړوکوالی او د نن سبا د دې ماشومتوب خو ډېر اوږی دي کله نه کله کوم ځای ته ورسي 13 ته 40 ته ورسي لا ماشوم دی لا وړوکی نو یو څو کاله ترې دغې وباسه بیا ترې ډوډۍ وباسه او بیا ترې اودس ماتې وباسه و پاتې پکې څه شو لس 15 کاله هم نه پاتې کېږي په دې کې تا څومره وخت د الله بندګي کړې ده هغه شمار چې وکړي یو څو کاله هم نه جوړېږي او اخري چې یو څو کاله دي اخري دا ټول په هسپتالونو کې او په کټونو کې تېرېږي اخري یو څو کاله دغې کې تېر شي نو کوم وخت به الله له ورکوي که ته دې سوچ کړي چې زه به د اخري وخت الله له ورکړم نو هلته دوه خبرې دي یو دا ګرنټي به موږ له راکوي چې اخري وخت به پاتې شي دویم اخري وخت به ته الله له ورکړې څه هغو ستا بدن به ختم وي هغو چې ته د هسپتالونو نه فارغه شي هغو چې ته د ډاکټرانو نه فارغه شي هغو چې ته د پال او د پرهیز نه فارغه شي خو بیا به د الله بندګي کېږي دا خو موقع نشته دا حدیث دې لپاره راوړو چې د روغ بدن چې اوس کم دی د استعمال کې د الله په بندګۍ کې د دې نعمت نه فایده واخله دې قدر وکړه او رب العالمین دومره مهربانه بادشاه دی یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د الله بندګي کوي او دی روغ وي یو سړی د الله بندګي کوي او څه دی روغ دی سبا له دې څه شو بیمار شو د بندګي نشي کولی الله ورته اجر الله ورته اجر ورکوي خو په دې شرط چې ده کړي مخکې لکه اوس یو سړی د شپې تهجد کوي روغ بدن دی کوي یو ورځ بیمار شو نشي کولی الله ورته اجر ورکوي لکه ده چې تهجد کوي لکه اوس ما او تا بندګي وکړو په دې روغ بدن کې او سبا له کمزوري شو لازم به کمزوري کیو دې کې شک شته نه یقیني خبره لازم به سبا له کمزوري کیو کمزوري شو الله برا اجر پورا راکوي اوس دې ونه کړه او بیا به کمزوری یې نو ځواني ته نه ولاړه ډاوالی هم ولاړه هر څه نه ولاړه نو ځکه د دې بدن نه فایده واخلي د روغ بدن نن دا روغ بدن شتي سبا له هېڅ پته نه لګي ګورې دا پرېږده چې ته به بوډا کېږي کمزوری کېږي به سبا پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه دا پرېږده سبا ما ډېر لرې ووي یو څو منټه بعد هم پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه وي एकदम सड़े खबर शी बीमा तो शुगर बीमारी था खबर नहीं खबर शो शुगर बीमारी लग साथ के हर सब रुजी नहीं शो सी नहीं खबर शो बीमा शुगर थी लग साथ के रोग रमट सड़े खेटो पुत्त शो इधर ला डॉक्टर ने बुझ इधर गुर्दे खराब थी मेरे दा कुछ मार रुजी नहीं हो रहे अब अब तक या दो रुजी मामा पकार जी नहीं हो रहे هغه میاشت کې 3 ورځې روژې مې چېرته نیولې ده خو ډاکټران ورته اوس به روژې نه نیسي ګورې ګردې دې خرابې دي ډاډ ورسه ختم شو دې ته روغ صحت نه فایده اخیسته روغ رمټ سړی دی روغ رمټ سړی एकदम बस साडूबी पसड़ रहा ओसी चलू शो डॉक्टर ले वो तो कुछ तो
داسې نه ودرېږي ته به دا خو وي زما خو زړه کېدو چې زه به عبادتونه وکړم وخت ته نه لاړم اوس که زړه کېږي او که نه کېږي دا پرېږده دا انتظار مه کوه چې زه به بوډا کېږم او کمزوری کېږم کېدای شي دغه شان کمزوری شي کېدای شي که نه شي کېدی کېدای شي نو ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی د حدیث په رڼا کې چې د دې نعمت قدر وکړئ دا روغ صحت او دویم فارغه وخت نن مو تاسو سره وخت شتي ګوره سبا به وخت نه وي سبا کېدای شي مصروفه یې او دا درته ووایم او سبا کېدای شي بلکل وخت نه وي بلکل وخت څنګه نه وي خبرې کې جسم کېدای شي سبا کېدای شي وخت د سړی خو دوه خبرې دي یا خو فارغه وخت به یا مصروفه دی خو د هغې پته نه لګي چې فارغه به او که مصروفه به خو نن خو یقیني ده چې تا سره فارغه وخت شتي موقع شتي او یا سبا له داسې به راشي چې وخت به رسره بلکل نه وي قبر کې به پروت وي او ارمان به کوې چې یاره لږ وخت به یو ما څه کړی مګر څه به درنه تېرېږي نو دې وخت نه فایده واخلې کوم چې در سره نه